نو اولنی خبره چې د هغې سره غسل لازمیږي هغه کوروالی دی او موږ ووایو چې کوروالی څنګه کوروالی کې دا شرط نه دی چې انزال به کېږي مني به وځي نو هله به غسل لازمیږي او دا هم په دې غسل نه لازمیږي چې یو سړی یو ښځه خاون یو بل سره میلاو شي هسې د کوروالي نه مخکې چې یو بل سره د ښځې خاون کم میلاوېدی او کم مینه محبت یې هغه وکړي په دې سره هم غسل نه لازمیږي څو پورې انزال نه شي هلته به انزال شرط دویمه مسله دویمه خبره چې په هغې سره غسل لازمیږي احتلام کېده په خوب کې په سړي باندې غسل لازم شي نو د احتلام مسله هم را روانه دا ډېرې فایدهمنې مسلې دي او تفصیلي به درته بیانوم انشاءالله چې ته پوه شي او دریم چې په هغې سره غسل لازمیږي دریمه خبره د مني وته د بدن نه په خون محسوسولو سره لکه بغیر د کوروالي نه مني وتی شي او لازم نه چې خوب کې به وځي په ویښه بغیر د کوروالي نه مني وتی شي له بدن نه که نه او شرط ورسره دی چې په خوند سره لکه اوس یو سړی بیمار دی د هغه مسله را روانه ده لکه یو سړی بیمار دی او د هغه نه مني وځي جدا مسله ده یو سړی په خپله والعیاذ بالله مني وباسي او هغې سره خون محسوسوي دی په دې سره غسل لازمي که نه لازمي لازمیږي څو خبرې شوې درې څلورمه خبره دا د زنانو دپاره ده چې کله زنانه د حیض د بیمارۍ نه پاکې شي او یا د څلوېښتۍ نه پاکې شي نو په دوی باندې غسل لازم دی پنځمه خبره علما ذکر کوي وي مرګ خو که دې کې سوچ وکړو نو په مرګ سره په دې مړي خو غسل نه دی لازم ځکه چې مړی خو مړ شو غسل په دې مسلمانانو باندې دله ورکول لازم دی نو علما یې دلته ذکر کوي خو که سوچ به کوي که مرګ سره غسل لازمیږي نو په دې مړي خو غسل نه لازمیږي ځکه چې مړی خو د دنیا نه لاړ او چې څوک مړ شي نو په ده باندې هغه دی مکلف نه دی په شریعت باندې مړی ځان نه څه خبر دی ها دومره ده چې په دې باقي مسلمانانو باندې لازم دي چې دله څه ورکړي دله غسل ورکړي اوس دا خبرې چې دې سره غسل لازمیږي پوه شئ پې واجب دی معنی دا شو چې غسل په دوه قسمه دی یو واجب دی بل مستحب دی او دریم هغه هسې جایز مباح دی په هغې نه ثواب شته نه پې ګناه شته دا خو لازم دی یو سړي کوروالی وکړو په ده غسل لازم دی احتلام ورته وشو په ده غسل لازم دی مني د بدن نه ووته د خوند سره په ده غسل لازم دی زنانه باندې حیض او نفاس نه پاکې شي په یې غسل لازم دی دا خو واجب غسلونه دي مستحب کوم یو دي مستحب معنی څه ده چې یعنې په کولو یې اجر میلاویږي په نه کولو یې ګناه نشته نو چې په کولو یې اجر میلاویږي نو دا هم عبادت دی ځکه چې اجر په عبادت میلاویږي په عادت نه میلاویږي هغه کوم یو دي یاد یې که ځان سره احرام تړلو په وخت کې غسل کول دا مستحب دي دا مسلې یادول لیکل ما ته خو یو قسم فرض ښکاري او الا دا چې یو سړي ذهن تیز او یادوي او جدا مسله ده نو د احرام په وخت کې غسل کول داسې دي مستحب دي دې نه څه مسله راووته چې مستحب دي نو چې چا ونه کړو احرام یې څه دی صحیح دی لکه یو سړی میقات ته ورسېدو بغیر غسل نه احرام واچو او تلبیه یې ووایي د عمرې یا د حج ولاړ د دې احرام صحیح دی او که غسل یې کړی وی نو ثواب به ورته زیات میلاو شوی وی دویم مکې ته داخلېدو په وخت کې غسل کول مستحب دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی احرام نه بعد به هغه بیا غسل کو نو دغه ټیم کې غسل کول دا مستحب دی دریم یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په یو مسلمان له پکار دی چې کم سے کم په 7 ورځو کې یو پیر لامبي دا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کم سے کم حد کې خو دا هغه سړي دپاره چې د اوبو نه الرجي ده او یا به داسې وایو چې غریب دی نو غریب خو غریب د اوبو ته نه میلاویږي یو سړی داسې علاقه کې د شړو کې اوسېږي او د اوبو درک نه لګي کیدای شي داسې یو صورت جوړ شي هغه خو صحیح دی خو دا چې
اوبه خوا کې یي او قسم یې خوړلی چې لاس نه وړم نو کم سے کم څه دی ابته کې یو پیر لمبا ابته کې یو پیر بلکې ابته کې یو پیر باندې ګزاره هم نه کېږي خو دا شریعت ته ویلي یعنې غواړي طهارت او ته نه کې نه کې نو چې نه کې نو بیا شریعت ته وایي چې د ابته کې خو یو پیر لمبه که نه حالانکې د ابته کې یو پیر لامبل دې سره هم یعنې سړي ته ضرورت په ورځ کې د پیر 2 ورځې په ورځ کې او چې ډېر لیټ شي یو به 2مه ورځ خو دا بعض دې سره عادت یې خوند وله ورکوي لکه بل ورځ په انټرنیټ باندې ورکړي و چې د دنیا هغه انسان چې هغه په دنیا کې ناولې او څښا انسان چې ګوره 50 کاله نه ولمبلي که 100 کاله 4 نوي واوره 4 نوي 94 مثال هغه لمبلي نو یا دغه عمر و ما ته ښکاري چې په دې کې 80 که 70 کاله نه لمبلي خو دې څه قیصه ده ولې نه دي لمبلي نو دا چا بیا دغه تفصیل کې ورکړي دي چې دې چېرته په یو جنۍ مهینو کې سیچلو په یو خپله باندې هغه یې له ورنه کړه او د قسم وخوړو چې زه به نه لامبم او چې ویې لامبل مړ شو لکه چې د هغه نه چې په کوم خیره یې تلی توږلی به وي توږلی ځکه چې یو سړی 80 او 70 کاله ونه لامبي او دا په ایران کې ایران کې ولاقه د هلته چېرته و او وی ده به سیګرټ یې 3-4 په یو ځای څکړي نه چې یو سیګرټ به یې څکو 3-4 به په یو ځای څکي هله به طبیعت برابر و ځکه چې په دومره ګن کې چې طبیعت برابر وي خو هغه هم څه زور غواړي او زموږ د شریعت ته ګوره څومره پاک دین دی الحمدلله نه لامبي قسم دې خوړلی خو د ابته کې خو یو پیر لامبه که نور ابته کې یو پیر دام کافي نه شي کله ګرمي کله خولۍ کله سړی کار لځي کله سړی بیماري قسمه قسم حالت په سړي راځي نو اوبو استعمال بیا پکار وي چې سړی پې صفا سوتره ښکاري نو د بعضو خبره مې دې پورې قصه د ایراني مې به دې وکړه چې د بعضو طبیعت هم داسې دی د اوبه پې بدې راځي هغه غریب د اوبو چې ویې لامبل مړ شو لامبلې نه چې خلکو راضي کو چې ویې لامبل شو د لامبلو نه بعد مړ شو نو بعضو باندې د اوبه بدې راځي خوشبو پې بده راځي او صفایي پې بده راځي نو مستحب دي دا چې کم سے کم په هفته کې یو پیر لامبي او لازم به لامبي ته هفته کې یو پیر کې لامبي مثال کې سړی هفته کې یو پیر لامبي خو جمعې ورځ ده مانځه له ځي ولامبه ها دغه شان اخترونو کې لامبل یعنې غټ اختر منزله چې ځي د وړي کې اختر منزله ځي دا هم مستحب دي یو کافر چې مسلمان شي نو مستحب دي چې دی غسل وکړي کافر چې مسلمان شي نو ده باندې مستحب دي چې دی څه وکړي غسل وکړي اگر که بعض علماو ته واجب وي د جمعې په ورځ غسل دا سنت طریقه ده دې کې د علماو اختلاف چې را به شي په خپل ځای کې بعض علماو ته واجب وي وایي جمعې په ورځ غسل لازم دی او بعض وایي نه جمعې په ورځ غسل سنت طریقه ده کول یې غوره دي نه کولو کې ګناه نشتي او زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن ده انشاءالله خپل ځای کې به دلایل راشي شپږمه خبره شپږم مستحب غسل مړي له چې د غسل ورکو د هغې نه بعد غسل کول مستحب دي مړي له چې د غسل ورکو نو د هغې نه بعد په خپله دا ژوندی چې ولامبي دا مستحب دي اگر که بعض علما دې ته واجب وي خو نه صحیح خبره چې واجب نه دي ځکه چې اسماء بنت عمیس رضی الله عنها کله چې هغې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غسل ورکو ابوبکر صدیق چې کله وفات شو نو هغه دا وصیت کړی چې ماله به زما بیبي اسماء غسل لکې د هغوی داسې زنانه وي ګوره یعنی دومره پوهه زنانه چې خاوند له څه ورکوي غسل وکړي او هغه مړی پروت دی ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی یو سړی خپل ورور له غسل ورکوي او پلار له یا بچي له ملګري له ډېره ګرانې او بیا ښځې دپاره خاوند خو غري او د هغې دپاره صادري او هر څه نو چې دې ښځې ته دا خاوند مړ پروت او دا له غسل ورکوي او اړی راړی وي داسې د هغوی دینداره ښځې وي داسې د هغوی حوصلې والا ښځې وي
نو کله چې هغې غسل ورکو نو په هغه ورځ جمع ډېره یخني وه نو راووته نو دې صحابه کرامو ته وی یخني ډېره ده په ما دا غسل لازم دی هغه ورته وی نه نو دې نه دا واضح شو چې مړي له غسل ورکولو نه بعد غسل دا واجب نه دی خو څه دی مستحب دی یعنی غسل کول غوره دي که چا ونه کړو نو څه حرج پې نشته ښه دا به اوس ما ته څوک ذکر کړي دا چې زما دې مخ ته ګوري په دوی کې به ما ته څوک ذکر کړي دا مستحب غسلونه نه ته نه بل څوک هیچ چا ته یاد نه شو او هیڅ پکې یاد نه شو یو یاد به پکې مې یاد نه شو هفته کې وپېره چې مړه ولمبې د هغې نه بعد چې اسلام قبول کی کافر احرام په وخت کې حرم ته داخلېدو په وخت کې اختر مانځه یو پاتې شو د جمعې ورځ تاسو ته یاد خو دا راسټارټول ستاسو ګران وایي دې سره به ډاډه شي مسله به یې زده کړي او که غلطه وي نو زه به یې څه کړم زه به یې صحیح کړم موږ دلته ټول یعنې د قرآن او د حدیث په دسترخوان را جمع شوي یو د دین د زده کولو لپاره په دې کې به څوک غلط جواب راکوي څوک به صحیح راکوي څوک به صحیح څوک به صحیح د هغه به اصلاح کېږي دا ځای دلته د تربیت دی دا ځای د څه دی دا د تربیت دی او د علم د زده کولو دلته دا نه چې یعنې علما به ناسي نه د علم مجلس څه لپاره د تربیت او د دین د زده کولو لپاره موږ ټول زه او تاسو زه ټول ما او تاسو موږ ټول دلته د دین د زده کولو لپاره راجمع شي او دې لپاره چې تربیت موږ کم تربیت چې شریعت موږ ته ښوولی چې حق شان زموږ وشي او نور د دین دا مسلې دا خو دومره جوړې مسلې دا خو هېڅ نه دي کومې چې تاسو ته بیانېږي زه درته دا ناشنا خبره وکړم نن سهار ما ته یو کس ما نه تپوس وکړو د مسلې خو دومره ناشنا عجیب او غریب مسله هغه بیان کړه چې حق یې رانې کړم نو ما هغه ته ماله به ټیم راکړي وایي صحیح ده بیا دې ماسپښینه پورې یعنې پاوباندې 2 بجې ما ته یاد دي 2 داسې به وي او یو کتاب پسې زه ګورم بل کتاب ګورم او یو دلیل او بل دلیل او چې دا کیدی شي داسې او دا کیدی شي داسې او دا د علماو اقوال او اختلاف هغه چې ما یو دلیل وکتو هغې کې به یو بله مسله راتله چې هغه بل به وکتو په دې کې دا مسله راتله یعنې نه هغه دې طرف ته دی نه دې طرف ته دی په منځ کې دی دلایل چې ته ګوري یا د دې طرف ته یا د دې طرف ته نو بیا مې مازدیګر منځ نه بعد د خپلو استادانو سره رابطه وکړه چې هغه علما دي د عربو کې د دې علما دي هغه دوی سره مې رابطه وکړه نو یو ماله جواب راکړو او بیا ما ته ووایي جواب یې دا دی خو بیا ماله ټیم راکړه او هغه دویم خو ما ته چورلټ وایي ماله ټیم راکړه او زه به درله بیا جواب درکړم نو ما هغه کتابونه چې کوم مې راویستو هغه مې کېښودو او ما زما رب رښتیا ویلي دي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا علم تاسو نه یې درکړی شوی مګر ډېر لږ داسې عجیب او غریب مسله چې حق یې رانې کړو دته اوس څه نو سوچ مې کوسی چې یعنې د بعضو ته او د عوامو ته او بیا داسې داسې لږ ډېر داسې دینداري کوي یا لږ ډېر د مولیانو سره کیني دې ته داسې ښکاري چې بس که یم جوزه یې به یا ټول دین ما ته معلوم ده او علم چې دی نو دا ناشنا خزانه ده کله داسې مسله سړي ته راشي سړی حق حیران شي لکه ما تاسو ته ذکر کړي وو که نه دا دغه ته راغلی وه دا مسله او دا ورته زه په خپل ځای کې به دې جواب ذکر کوم داسې نه چې تاسو اوس وایي چې دې جواب موږ له راکړه دکتور الهویسین حفظه الله دا د سعودي عرب ګټ عالم دی او محدث دی د سره ما د حدیثو دا کتابونه وي هغه وایي ما نه یو کس تپوس وکړو وایي زه سخت حیران کړم ښه تپوس څه دی وایي چې شیخ صاحب زه په عمره کې وم احرام په حالات کې او زما نه مني لاړه زه د احرام په حالات کې زما نه مني لاړه یعنې دا اوس نه کوروالی ده کړی دی نه احتلام شوی دی او نه ته په خپله مني ویستې ده مني لاړه او سړی به ډایرک وایي چې او بس بیماري وه به دغه
نه وی ما نه مني لاړه خو وی شیخ صاحب خونې مو راله راکړو اوس د دې جواب ورکړه یعنی نه کوروالی دی نه احتلام دی نه په خپله مني ویستې ده یعنی مني ته یې لاړه کم ټکي پکې جاښه جوړه کړه وی خونې راله راکړو اوس دته ته څه وایي چې غسل د باندې لازم دی که نه دی لازم ځکه چې په خپله خو هغه مني ویستې نه ده نو که ته پې غسل لازمي نه وي سړی تا باندې دا اعتراض کوي چې څنګه پې غسل لازمي که ورته وایي چې خونې در کړې ده غسل باندې لازم ده خون خو را کړه خو هغه په خپله ورته زما خو په اختیار کې نه و نو یې حق یې رهنې کړم چې دلایل بیا مې په هغې پسې څو ورځې دلایل کتو او سوچ او فکر او د هغې نه بعد